لم درشتي د پاره د روان شو په خپل پیزار نشتا په سر ټوپۍ نشته دی کمیس نشته دی بر صادر صرف یو صادر دی پغې د عورت پټکړې دی لنګ والے روان دی چې صحابي کوړه ورسید وری وټکو د دنین عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ وروته ویل کې سکای وی زه خو نبی علیہ السلام را لګلم وی سلا وی تاغه ته درشتي وایو کنه وی او ما ته درشتي وایو وی دا درشتي د فرض را لګلم دا درشتي د فرض زرا لګلم ورته هغه خو ټیک ته خو ته لګ ودرېګه دلته کې لګ ودرېګه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه کوړه ورغه خپل بیبي ته وی اے بیبي نبی علیہ السلام زمون لور لري اشترا لګلی دا ناغه ورته وی ټیک ده کلمات قبول ده چې نبی علیہ السلام را لګلی وی نه کنه ته خو لګ په دروازه کې ننداره وکا ته خو لګ وګوره وی چې نبی علیہ السلام را لګلی نو څه وی نه لګ ننداره وکا نو چې دی خزي په دروازه کې ننداره وکړه هغه ولیدو چې تک تور او غټي غټي شونډې او مخ د دانو ډکو په سر ټوپۍ نه پخپو پیزار نه او بربند صرف یو صادر د عورت نه پټ کړی دی وی اله سړی د سر زمون لور گزاره نشي کولی د نبی علیہ السلام حکم په سر سترګو هو زمون لور په د سر گزارونه کې بیا به سبا دیم خپه زمون لور بم صحیح خپه وي وی او ورته چې نبی علیہ السلام ته و چې زمون لور لبره مناسب رشتہ راولېږي وی ټیک ده د سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو کنه نو لوري دا خبري واورېده وی موري څه خبرې دي وی نبی علیہ السلام ستاسو لپاره رشتہ را لېږلی دا نو تاسو ورته سوي وی لوري مونږ هغه رشتہ رد کړو مونږ چې تعالی د بل رشتہ وګوري وی ولي وی ځکه چې هغه سړی ډیر بدرنګ دی اصل ډیر څه دی بدرنګ دی ژوند به سره ونه کې وی موري دې سړی ته مګورې دې ته وګورې دې را لېږلی چا دی دې سړی ته مګورې دا سړی را لېږلی چا دی د کومې رشتې انتخاب چې مال رسول الله کړی دی هغه رشته مال د ډیرو رشتو نه غوره ده د دغه خاون انتخاب مال نبی علیہ السلام کړی دی دغه خاون ماته د ډیرو خپل خاوندانو نه غوره دی ماته دا رشته منظور ده ویلوري مونږ خو ستاته وجنوي چې تر ځای بیا مونږ ورتم خکو وی ټیک د سعد اسود رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام ته وجه دا رشته مونږ ته صدا منظور ده سعد اسود لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قالا نبی علیہ السلام دې تاسو کوي سعد سدي وکړو وی الله پاک پیغمبر کار وشو وی ټیک د ساده کار خو شو خو مہر به ورکای وی الله پاک پیغمبر مہر په کیسه شه دی ان کاکه او مہر نه پیژنې مہر به ورکای نه څه خو ورکول غواړي کنه وی الله پاک پیغمبر دغه یو صادر مې د ځان نه میتاو کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی کو په منځ نیمه خو نه بستا شه نه بداغی شي او کو غیله ورکای ستا بس شي او کو ستا شي نه داغي بس شي هغه یو صادر دی چې ستا دی وسو کوم د الله پاک پیغمبر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عزت ټیک د مہر بندوبست تر لکوما د مہر بندوبست را کوما یو درې صحابه کرام یو توخول یو زبیر رضی الله تعالی عنہ یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي وو په دې پسې لاړ شه او وتا چې مال 200 درهم راکای 200 درهم د لاړو دا غینه 200 درهم راوس خو کې بل صحابي ناستو ویل کوي ستا کورونه شته وي او د الله پاک پیغمبر زما 2 کور دي یو کور ته دل ورکا وی د الله پاک پیغمبر د شو یو کور ددو دې تمینه او محبت اذا الله پاک پیغمبر زما په یو کور کې گزاره کیږي یو کور دد شو اصحابي واپس راغی 600 درهم راغستي سعد اسد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه پیسې واغستي 200 درهم یې لري کړلو او د دې لنګ په دې پولیس کې پوري ولا وتړل لنګ په پولیس کې پوري وې سعد دې ته بسوي ځکه چې دا ستاسو خزي مہر دی دا ستاسو خزي مہر دی او 300 درهم ولا ورکړو ویلاړ شزان له سپوزکه موزکه والا کډی مډی والا وعده دي کنه سودا خو بغستل غواړي ګور دې مو شو مہر مو شو او سودا ورشه والا ځان لا ټیک دا د خوشحالي کی بازار ته روان دي چې دکان ته د نکیږي کنه ځان له د واده سودا واخلي پدې کې په بازار کې ډول غږیږي او आवाज وسره کیږي د ډول سره وې اے خلکو د الله پاک پیغمبر پلان کی طرف ته غزال روان دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د چا سره خپل اسلحه او سورلې وي هغه زموږ سره غزا ته لاړ شي هغه موږ سره لاړ شي مخکې زمانو کې بچ خلکو یو خبر ورکاو داسې ډول به وکنه نغاره به وته نغاره به والا نو سړی نغاره وي आवाज کوي وای د الله پاک پیغمبر پلان کوي طرف ته غزا روان دي او څوک چې وسره ځان تیار کوي د په دې دکان په دې خله کې خپنی ولې شو یو ځل आवाज واوریدو غلې شو بیا یې واوریدو بیا سوچو کو چې په دریم ځل واورید کنه د دکان نه واپس شو وی خان سعد اسود به د بیبي سره پکور کې ناشتي او د الله پاک پیغمبر به جنگونه کوي هغه په میدان جنگ کې او سعد اسود به د خزي سره ناشتي
هغه پیسې راواغستې چې کومې ځان له د واده سودا له وړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته او اس ته وخته یو داسې چوپټ کې واغست کپړه چې کپړه یې واغسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو صرف دا سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني بیا مې واپس کوي نو چې پېژني مې نه صرف سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو او لاړ غزا چې غزا لاړ اوس داسې غزا کوي که نه چې په کوم طرف باندې د کافرو دا سلې داسې ورته وایي داسې دا توره په دواړه لاسه داسې چلی داسې روان دی سمه غذا کوي یو صحابي د بل نه تپوس کوي هلکه دا څوک دی دا خو ډېر بهادر سړی دی یو وایي زه یې نه پېژنم مخې پټ دی بل وایي زه یې نه پېژنم بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني څوک نو مسلم دی نوی څوک مسلمان شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تم راغی د الله پاک پیغمبر یو ولک ته ډیر خطرناک غزا کوي ډیر بهادر دی غزا کوي نبی علیہ السلام کم دی بیا هغه د ګور د الله پاک پیغمبر دغه روان دی خو مخې پټ دی چې نبی علیہ السلام وکتل کنه او دا توره دسی اوچته کړ په کافر گزار کو نو دا توري مټي ښکارش دا تور مټه د دانو ډکه ښکارش وکنه نبی علیہ السلام ویل دا خو زما باغی تور هغه ساعت نه دا شک په زما راځي دا لاس خو ماته د سر د اسود ښکاري د دانو ډک لاس ته تک تورو ویلاړ شه تپوس کې وکړه چې دغه دې کړی دی دا خو ما واده نه لیږلی و دا دې چېرته راغلی دی چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تپوس کوي چې ته سعد اسود یې هغه ته صرف سر وړکوي صرف سر یې ورته وړکوي صحابي راغی د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی وی ښه د واده پرېښی او دلته راغلی دی د واده پرېښی دلته راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیکو داسې د په یو کافر باندې حمله کوله داسې ورلاندې وتل او کافر په زورور شو ګزار یې پې وکړو او چې ګزار یې وکړو سعد اسود رضی الله تعالی عنه چې ووه نو د اس نه ښکته راتاو شو چې ښکته راتاو شو نبی علیہ السلام اواز وکړو وی زما سعد یې وکړو زما سعد یې ووه او نبی علیہ السلام په خپله منډې کړې چې منډې کړې او ورسېد ورله که نه نو دا سعد اسود رضی الله تعالی نبی علیہ السلام داسې خپل غېږ ته روچت کړو دا مخې ول ښکاره کړو کپړی ته پرانسته چې کپړی ته پرانسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلې کپړې راواغستې او د دې تور صحابي دا مخ د وینو نه داسې پاکوي دا مخ ول د وینو او د خاورو نه پاکوي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل که نه مسکې شو د الله پاک پیغمبر ما به جنت ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر د جنت حورې مې به ځان ته پرېږدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان ته پرېږدي د نبی علیہ السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ای سعده زما دې په هغې ذات باندې قسمي چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی یم او تاسو ته یې رالېږلی یم د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تاله ګواهي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی ای سعده زه به ستا دپاره ګواهي کوم جنت به دې م ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي الله به دې م ځان ته پرېږدي دې ته ویلی شي عشق دې ته ویلی شي محبت د نبی علیہ السلام سره عشق پیدا کوي د نبی علیہ السلام سره محبت پیدا کوي په نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي په نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي خفه شم د خپلو نوجوانانو نه یقین په الله وکړه خفه شم زه ورته وایم ږیره پرېږدوه په دې کې ته ښکلی ښکاري دا زما د محبوب سنت دي دې چاړه راواخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویښتو د هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه بول بهیږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شوم زه وایم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وکړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغې پورې به زه په جنت کې قدم کېنږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي زام تا د هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورته وکړو چې هغه په ځنکدن کې چغواله امتي امتي زام تا د هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورته وکړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي زما محبوب به وایي امتي امتي هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورته وایي ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلی ښکاره شوم دی علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري ولې ګیرې خرئ الله مونږ جنازو له لاړ شو نو هغې جنازه کې مونږ ډېر زیات خفه شو چې دې مړي له ورشو که نه او دی په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامه تې کړی تازه جامه تې کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډېر خفه شوم
تا نه په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی، ته به وایې الله. دین دې څه دی؟ اسلام. د چا امتی؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فرشتي به وایي یاره دا خبرې دي دروغ ښکاري، ځکه چې نه په اسلام جوړې او نه د نبی علیہ السلام د امتی په شانتې جوړې. زه هغې مړي ته ډېر خفه شمه چې دې مړ شو تاسې جهمتې کړی، او هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم چې ورشم وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا اوږده اوږده ږیره پرته او دا تازه اوبو څاڅکي پکې پراته وي. ډېر خوشحاله شم دغې مړي ته چې دا سنت ږیره یې په دې مخ باندې پرته وي. وایي دا فرشتې به په خپله وایي چې دا امتي د جهنم دی، دا هغه سنت په دې مخ راوړي، دې شکل صورت ته وګورئ دا د نبی علیہ السلام امتی دی. هغې مړي ته ډېر خوشحالېږم. زه خپلو نوجوانانو ته وایم د الله دپاره دا ږیرې پرېږدئ. دا ږیره خریل داسې ګناه ده چې هر ټیم د سړي سره موجود دي. په مانځه باندې ولاړ یو دا ګناه در سره موجود ده. ږیرې پرېږدئ خلکانو، دا خوند کوي، دا زما د جانان سنت دی، دا زما د محبوب سنت دی. دا ګیرې په مخ باندې ډېر زیات خوند کوي. ګیرې پرېږدوئ ښه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضي کوي. انشاءالله چې د چا ګیرې دي خو دی مبارک مو شه، خو چې د چا نشته پرېږدو به ګیرې که نه لاس اوچت کړه را سره که نه ګیرې به پرېږدو که نه انشاءالله ګیرې به پرېږدو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. هلکانو دا ګیرې پرېږدئ، د مرګ هېڅ پته نه لګي. دی وایي زه چې بوډا شم ګیره به پرېږدم. نوجوان هلکي تازه جامت یې کړی وي په چاپ کې او را روان یو په لاره اکسیډنټ وکړي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو باندې به عمل کوو، د الله پیغمبر به خوشاله وو، په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به درود زیات وایو. دا څو واقعات مې د سیرت درته ځکه بیان کړو چې سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطالعه کوي، د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوي. د دین اسلام د پاره ډرامې مه ګورئ، د دین اسلام د تاریخ د پاره څه مه ګورئ، ډرامې مه ګورئ. د سیرت کتابونه مطالعه کوي، مستند کتابونه موجود دي د علماء کرامو چې د نبی علیہ السلام د سیرت نه او د صحابه کرامو د ژوند نه خبر شي. باقي ماته چې په دې چټ کې کومه خبره شوې وه نو زه خو لږ خفه شوم، یاره دا خو تاسو زیاتې کوئ. په دې مسجد کې درس قرآن هم کېږي او درس حدیث هم کېږي که نه، نو داسې بختور یې چې الله داسې امام درکړی دی چې درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي. بختور یې، قسم په الله چې بختور یې. زوام دا مقتدیان په مخ د ځمکه بختور مقتدیان دي چې داسې امام ولا الله ورکړی دی چې د قرآن درس ورته هم کوي، د حدیثو درس ورته هم کوي. او دا خو بیا هغه ډېر محرومه خلک دی چې هغې ته کېږي او راځي ورلنه. نو درس لا د قرآن او درس لا د احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم ټول به حاضری کو. دا محلی والا کنه، دا محلی والا لا سوچت کوي شابه، د محلی والا سوچت کوي ټول به په درس قرآن کې شرکت کو. داسې د کنه احادیث مبارکه ول برازو او د خپل علاقې د علماو سره مینه کوي، د خپل علاقې د علماو سره څه کوي، د لری علماو راتلو ته هیڅ ضرورت نشته، د خپل علاقې د علماو سره څه کوي، مینه کوي. حدیث مبارک کې راځي وای د حافظ قرآن سره فرشتي ګرځي، د حافظ قرآن سره څه ګرځي، نو ستا د جماعت امام چې ستا په کوڅه باندې تیریږي ستا په کوڅه کې فرشتي ګرځي. ستا د جماعت امام چې په کوڅه تیریږي نو ستا په کوڅه کې څه ګرځي، فرشتي ګرځي. نو د بل چا ضرورت شته دی، د دې امام قدر وکا، د عزت وکا. حدیث مبارک کې راځي، بس خبر راټولو ما وی حدیث مبارک کې راځي دا عالم نه دی مولا دی به الله د جنت په دروازه کې ایثار کړی، جنت کې ویسے کړی، جنت په دروازه کې ایثار کړی وي او دا خلک به جنت ته رواني. حدیث مبارک کې راځي اجتمع العالم والعابد، یو روایت کې راځي على الصراط، بل روایت کې راځي على باب الجنه. د جنت په دروازه کې مولوی صاحب الله ودرولې. نو ځکه کله کلمه ما سم خیال لې چې دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ د مقتدیان پیراش او دوی جنت ته لاړ شي. نو یو بل ته خستر کوي چې سړی خو رانه سیټ تکړه دی، دا څه ده کنه، دا موږ مولا کې صرف ځای ګورو کړه. نو چې دا مقتدیان راشي مولوی صاحب د جنت په دروازه کې سیټ ته ولاړی، خو دوی خو به بل ته پرستر کې وایي چې سړی خو سیټ ته ودرولې سم خیال دی کنه. نو دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړی دی بل پریشانی کې چاسي نه چې د دې ځای نه الله جهنم ته بیاي کو. نو الله تبارک وتعالى به ته فرمای اے مولوی صاحب، اے قاری صاحب، ته مې دې له نه ودرولې چې تا جهنم ته بیام. الله سره دې ودرولې خلک جنت ته ځي، زه جنت په دروازه کې ولاړ یم نه کنه. مولوی صاحب دا نور خلک یوازې جنت ته روان دي او چې تم یوازې جنت ته ځینو پتاو په دوی کې خو فرق پاتې نشو.
الله سو کما نه ته ځان سره نور خلق جنت ته بیاي څومره بوزم لستنا نه سلطنا نه زر کسا نه لاک کسا نه څومره تعداد معلوم نه دی الله تبارک وتعالى بو تو فرمایي هر خغه انسان د ځان سره جنت ته بوزه چې تور سره مینا کوي چې تور سره څه کوي تعداد معلوم دی نه نو تا چې د جمعات د امام قدر کړي عزت کړي احترام دی کړي نو چې الله تبارک وتعالى ورته فرمایي ځان سره جنت ته بوزه چې څومره دی خوخي ناغه په کتاب پری دی نه پلان کې چې ډېر خسړې وو زما به په جمعات کې ډېر خیال ساتو د چای ډوډۍ به ډېر خیال ساتو الله فرمایي چې څومره ځان سره بیاي بوزه نو دې پکې ولې نه بیا ما دا څه ده کنه دا نو د مولانو سره مفت مینا کوي مفت خو به جنت ته بیاي کوشش کوو نه شوي د مولانو سره څه کوي مفت د مولانو سره مفت مینا کوي مفت خو به ځان سره ان شاء الله جنت ته بیاي دا سی به کو کنه کو د خپل د علاقې د علماو سره مینا ساتي محبت ساتي د جمعات د امام قدر کوي حد درجه قدر کوي چا چې د جمعات د امام سپکاوي کړه دی الله داغه نسل د علماو د حفاظونو محروم ساتلی او چا چې د علماو د جمعات د امام قدر کړي الله داغه خاندان کې عالمان او حافظان پیدا کړی دي